حسن بصری رحمه الله فرمای وای تفقد الحلاوه فی ثلاثه اشیاء، تاسو خوند او لذت په درې شیانو کې ګورئ. که غواړئ چې خوند درته میلاو شي، لذت درته میلاو شي، درې شیانو کې لذت ستا د دنیا په بل یو شي کې هم نسته. او کوم شیان دي؟ فی الصلات، په لمانځه کې. یقینا که لمونځ سم لمونځ وي او سړی په خشوع په خضوع سره وکړي او داسې سم کړی وي او بل طرف ته سوچ نه وي، په دې کې چې کوم خوند په بل شي کې نسته. او دویم شی وقراءة القرآن، د قرآن عظیم الشان قراءت او تلاوت. که دا سړی سم په سمه طریقه ورته کینی، سم اودس وکړي او په سنت او په ادب باندې د تلاوت شروع کړي، په دې کې چې کوم خوند د دنیا په بل یو شي کې هم نسته. او دریم وفي الذکر، په ذکر. دا درې شیان داسې دي په دنیا کې که غواړي چې خوند ولري او لذت محسوس کړي، په دې درې شیانو کې به وي. د دنیا په بل شي کې لذت نسته. په پیسه کې به څه لذت وي، په موټرو کې به څه لذت وي، په بنګلو کې به څه لذت وي، دې کې لذت نسته، دې کې خوند نسته. هغه ظاهري تا ته که خوند ښکارېږي، تر شا یې هېڅ هم نسته. اصلي لذت، اصلي خوند، اصلي مزه چې ده هغه په دغه درې شیانو کې ده. دا شانته نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي، د ابودرداء رضی الله عنه حدیث ده، د الله پیغمبر یو وخت کې صحابه ورته وویل الا انبئکم بخیر اعمالکم، ایا زه تاسو ته بهترین عمل نه ښیم؟ وارفعها فی درجاتکم، داسې یو عمل نه درته ښیم چې درجې مو سره اوچتې سي. وازکاها عند ملیککم، او داسې یو عمل نه درته ښیم چې د تاسې د رب په نسبت باندې هم ډېر پاکیزه عمل ده. وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، او داسې عمل نه درته ښیم چې د سرو د سپینو د خرج کولو نه هم بهتر ده. یو کس د الله په لار کې سره زر خرج کوي او سپین زر خرج کوي، د دې نه هم بهتر عمل. وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، داسې یو عمل نه درته ښیم چې د دې نه هم بهتر ده چې تاسې له دښمنانو سره مخامخ کېږي، له کافرانو سره. فتضربوا اعناقهم ويضربوا اعناقکم، تاسې د دوی څټونه وهي، هغه د تاسې څټونه وهي، یعنې شهیدانوي. داسې یو بهترین عمل نه درته ښیم. صحابه حیران شول چې دا به کوم عمل وي چې د سرو د سپینو خرج کولو نه بهتر، د الله په لار کې د جهاد کولو نه بهتر، دا شانته د الله په نسبت باندې پاکیزه عمل، د درجاتو اوچتونکی عمل، دا به څه شی وي؟ صحابه فرمایي قالوا بلا یا رسول الله، ای د الله رسوله ولې نه راته وښیه دا څه شی ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام په جواب کې وایي ذکر الله، بس هغه عمل دی الله ذکر ده. د الله ذکر دا ډېر لوی اجر لري. په دې سره دنیا کې هم سړی ته اطمینان حاصلېږي او آخرت کې خاصې د سړي درجې ورسره اوچتېږي. عبدالله ابن بصر رضی الله عنه فرمایي یو وخت یو کوچی و، نبي علیه الصلاة والسلام ته راغی، پوښتنه یې درنه وکړه ای د الله پیغمبره ای الناس خیر، په خلکو کې بهتر څوک ده؟ په انسانانو کې، په مسلمانانو کې، په مؤمنانو کې؟ نبی علیه الصلاة والسلام ورته فرمایي د دې پوښتنې په جواب کې طوبى لمن طال عمره وحسن عمله، بهترین انسان هغه ده چې اوږد عمر خدای ورکړی وي خو عمل یې نیک وي. ټول عمر ګیره سپینه کړې وي په اسلام کې او په نیکو کارونو کې، دغه انسان بهترین انسان ده. ځکه خدای پاک دته عمر هم ډېر ورکا او ورسره یې عمل هم نیک ده. دویمه پوښتنه یې ځینې وکړه د کوچي، ای د الله پیغمبره و ای الاعمال افضل، په عملونو کې کوم یو عمل ډېر افضل ده، ډېر د فضیلت والا ده؟ نبی علیه الصلاة والسلام د دویمې پوښتنې په جواب کې فرمایي ان تفارق الدنیا ولسانک رطب بذکر الله، هغه بهتر عمل دا ده چې د ذوالقدر په وخت کې هم د تا ژبه هغه د الله په ذکر باندې لندوي، په دې وخت کې هم ته الله 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 وایه. نو ذکر کې چېرته ما او تا په ذکر باندې ځان عادي کو، ذکر څه شی ده؟ د الله یاد، لا اله الا الله، سبحان الله، الحمدلله، استغفر الله، دا لا حول ولا قوة الا بالله، دا ټول اذکار دي. نو که ما او تا ټول وخت ذکر ته ورکو نو بیا به انشاءالله پریشانی په دې سره خامخا ختمیږي. او که دا ټول وخت ما او تا انټرنیټ ته ورکو، فیسبوک ته ورکو، گیم ته ورکو، خاص کر ځوانه طبقه، او دا شانته مجلسونو او غیبتونو او دې شیانو ته ورکو، ورځ په ورځ به نورم کته ځو، ورځ په ورځ به نورم په ما او تا باندې بد حالت راځي، ورځ په ورځ به نورم عذابونه راځي. دا عذابونه چې راځي یا عذابونه چې ورځ په ورځ اضافه کېږي دا د ما او د تا اعمال دي. نبی علیه السلام فرمایي اعمالکم عمالکم، د تاسې عملونه به په تاسې باندې بوج وي. دا ټول چې څه ښکارېږي ما او تا ته، چې څه پیښېږي، دا ټول وجه دا ده چې ما او تا اصلاح نه یو، ما او تا د الله طرف ته رجوع نه ده کړې. نو که چېرته سړی رجوع وکړي نو په دغه صورت کې بیا دا ټول مشکلات حل کېږي. یو عالم لیکلی دی وایي ذکر تقریبا په 8 قسمه باندې ده. ذکر صرف دا نه ده چې صرف په ژبه باندې الله الله وایه،
سترګیم ذکر کوي، غوږونه ذکر کوي، د زړه ذکر ستا، د دې بدن ذکر ستا، د هر جدا د دې لاسونو ذکر ستا. بیا دی وای و ذکر العینین بالبکاء، د سترګو ذکر دا د چې وزاړي دی الله په در کې وښ کې توې کې په خپل ګناهونو ندامت اختیار کې او دعا وکي، خپل ځان ته وکي، ټول امت ته وکي چې دا څه حال په موږ باندې روان ده. نو د سترګو ذکر هغه دا ده چې وښ کې ترې نه لاړ شي دی الله په در کې وزاړي. و ذکر الاذنین بالاصغاء، د غوږونو ذکر دا ده چې حق خبره واوري، قرآن عظیم شان واوري، احادیث د رسول الله واوري، د یو عالم نواز او نصیحت واوري. دا خې خبرو ته غوږ ایښودل دا د تا د غوږونو ذکر ده. او دا شانته د دې نه ما سوا و ذکر اللسان بالثناء، د ژبې ذکر دا ده چې ورځ په ورځ هر وخت کې هغه د الله په ثنا باندې جاري وي، د الله ثنا او صفت بیانوي، دا د ژبې ذکر ده. او و ذکر الیدین بالعطاء، د لاسونو ذکر دا ده چې ورکړه ورکړي، د الله په لار کې پیسې خرج کې، صدقه وکړي، خیرات وکړي. دا خیرات کول په لاسونو سره کیږي، پیسې او چاته ورکول په لاس سره ورکول کیږي، دا د لاسونو ذکر ده. او دا شانته و ذکر البدن بالوفاء، د بدن ذکر دا ده چې د الله وفادار بوي، خیانت به د الله تعالی سره نه کوي. الله د کوم شانو حکم چې درته کړی هغه به په ځای کوي، د کوم شانو نه چې منع کړی هغونه به ځان منع کوي. که چېرته د خیانت وکړه دا بدن د تا وفادار بدن بیا نه ده. نو که د بدن ذکر غواړي هغه دا ده چې د الله سره به بېوفایي نه کوي. و ذکر القلب بالخشیة والخوف، او د زړه ذکر دا ده چې هغه کې به خشیت پروت وي، هغه کې به ډار پروت وي. نن سبا چې ډېر بد اعمال کیږي او په بدو اعمالو باندې انسانان جرأت کوي، وجه دا ده چې خشیت نشته. د الله ډار بالکل هیر، قبر او آخرت ته ټولو مسلمانانو نه هیر، ځکه داسې بد اعمالو کې اکثر اخته دي. او دا شانته د دې نه ما سوا و ذکر الروح بالتسلیم والرجاء والرضا، او د روح ذکر دا ده چې هر څه به مني، د الله له طرفه چې څه پیښه درته راتله د الله په قضا باندې راضي اوسېدل او هغه تسلیمول، سر په سترګو باندې منل، دې ته ویل کېږي د روح ذکر. د ذکر صرف په ژبه باندې نه کېږي، ذکر په غوږونو هم کېږي، په سترګو هم کېږي، په دې ټولو شیانو باندې ذکر کېږي. نو یو د پریشانیو د علاج دپاره واحد شی چې ده هغه رجوع د انابت الی الله ده، چې د الله طرف ته ټول رجوع وکړو. او دویم شی هغه د الله رب العزت ذکر ده. نو که دا دوه شیانو باندې موږ تاسې په نن سبا دور کې عمل وکړو، نو انشاءالله دا کوم مشکلات چې مسلمانان پکې اخته دي یا مبتلا دي، د دې نه به انشاءالله ټول مسلمانان وځي. الله رب العزت دې موږ او تاسې د دغه مشکلاتو نه وباسي. دعا وکړئ. امین. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه.